حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي ده، خپل نامه یې وه مهران، خو مشهور په سفینه باندې و. دا په روم کې یو جنګ کې قید شولو. نیوې شپې موقع بیا موندله، بار ووتلو او په تختوانې باندې و تښتېدلو، قیدیانو نه راوتښلو. نو مخته یو دریاب ورته راغلو، دریاب یې پار کړو، په دریاب باندې یې راواوښتلو. خو اوس پاته ورته نه وه څه چېرته به څه. مخته یو شیر ورته راووتلو، شیر مزرای ورته راووتلو صحابي ته. شیر خپل اواز را بسلو، خپل اواز یې کولو. نو دا صحابي شیر ته اواز وکړو، ایها الاسد انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای شیره زه د الله نبی غلام یم، مو ته لیار وښیه. مو نه لیار ورکه ده، مو نه صحابه ورک دي، مو صحابه کرامو ته ورسوه. صحابه چیرته دي مو ته لیار نه ده معلومه. نه د عربی لفظ ده یبسبس. یبسبس یایي چې شیر خپله لکۍ وخوسئ. نو دا شیر مخته راغلو صحابي ته، خپله لکۍ ورته وخوسوله. کله شیر مزرای یا سپای یا بل یو ځناور کله لکۍ وخوسئ، بیا تو ته نقصان نشي در رسوی. نو دې شیر صحابي ته لکۍ وخوسوله. نو دا شیر مخته صحابي ورسته څي 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 چې کوم ځای کې د صحابه کرامو لښکر موجود و، هغه ځای ته یې دا صحابي شیر مزري ورسولو. نو کله یې صحابهو سره ملو کړو، نو دا شیر مزری ودرېدلو. څه یې ورته څه اوس زه لوړ شم، مو ته اجازات ته تو نه لوړ شه. نو د سفینه رضی الله ته فرمایي چې اذهب، څه ته واپس لوړ شه. د صحابهو الله سره د زړه رابطه دومره مضبوطه وه چې شیر مزري لیارې ورته ښیلې دي. صحابي نه لیار ورکه وه، صحابي نه خپل صحابه ورک وو. صحابه به مو ته چېرته کې ملو شي. شیر مزرای ورته راغلو، سیخې صحابه کرامو سره ملو کړو. شیر مزري د صحابهو خبره منله، شیر مزري لیار ورته که، خپلو ملګرو سره یې ملو کړو، صحابهو ته تکلیف ونه راسي.